د اونۍ ګردۍ میز د صفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه. دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له صفا راډیو څخه اورېدلی شئ. سلامونه، نیک هیله او احترامات مې قبول کړئ. تمه ده چې تاسو په ښه یاست او اونۍ به مو خیر تېره کړې وي. بیا هم له صفا راډیو څخه د اونۍ ګردي میز خپرونې ته زه ویران هرکلی درته وایم. خدای دې وکړي چې تاسو به زموږ دغه خپرونه تر پایه راسره واورئ او له موږ سره به د خپرونې تر وروستیو شېبو پورې ملتیا وکړئ. زموږ خپرونه لکه تاسو چې جریان کې یاستئ چې په دې ګردي میز کې د اونۍ په بېلابېلو موضوعاتو بېلابېلو برخو باندې له بېلابېلو کسانو سره خبرې کوو. د دې اونۍ لپاره بیا هم روغتیا یا د روغتیا ارزښت یا روغتیا ته ضرورتونه په دغه تړاو باندې موضوع ټاکلې ده او له موږ سره په دې خپرونه کې میلمانه هم شته. تر پایه پاتې شئ. زموږ سره په نننۍ خپرونه کې یا په نن ګردي میز کې عرفان الله عرفان او عبدالسلام احساس دي. له دغو دوو کسانو سره به موږ د روغتیا اړوند په بېلابېلو موضوعاتو باندې بحث وکړو. عرفان صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه جناب عرفان صاحب، زموږ له طرفه سلامونه او نیک هیلې احترامات ستاسو د راډیو ټول پرسونل او ټول اورېدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول به صحت او د عافیت باندې پرته ولري. مننه، ډېره زیاته مننه. ډېره زیاته مننه. عبدالسلام احساس هم له موږ سره خپرونه کې ده. ستړي مه شئ. ډېره مننه چې موږ ته مو په خپرونه کې وخت راکړ. قدرمن میران صاحب رب جل جلاله هم روغ جوړ لره چې موږ مو تر دې دمه پورې میلمه راډیو ځانګړي میز ته راوغوښتل. صفا راډیو خیر اوسئ. لومړی راځم عرفان صاحب تاسو ته. اول خو خدای دې وکړي چې تېره اونۍ مو ټوله په خیر تېره شوې وي. زموږ د دې خپرونې لکه مخکې چې مې یادونه وکړه روغتیا مو ټاکلې ده موضوع او د روغتیا اړوند به په بېلابېلو موضوعاتو باندې خبرې کوو. نو لومړی به یې شروع کړو له تاسو نه د روغتیا په ارزښت که راته وغږېږئ. مننه جناب عرفان صاحب، خیر سره ماباد لره. الحمدلله موږ ښه یو. روغتیا خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې د انسان دپاره څومره مفیده ده او څومره مضره ده. که د روغتیا په اړه ووایي چې روغتیا د قرآن کریم، احادیثو او عصري علم په رڼا کې د ژوند د کیفیت لوړولو او د ټولنیز، فزیکي او ذهني هوساینې لپاره حیاتي اهمیت لري. یعنې که موږ ووایو چې روغتیا د انسان د ژوند حیثیت لري نو کمه به نه ویلي. د صحتمند ژوند لپاره صحي تغذیه، منظم ورزش، کافي خوب او د ذهني سکون اقدامات اړین دي. د اسلام مقدس دین په ځانګړې توګه په روغتیا او صحتمند ژوند ټینګار کړی دی چې دا موږ ته هدایت کوي چې د خپل صحت باندې پاملرنه وکړو، له هر ډول زیانمنو عادتونو څخه ډډه وکړو. د روغتیا ارزښت ډېر لوړ دی. د دې یادونه په قرآن کریم، نبوي احادیثو او د اوسني عصر عالمانو کړې ده. نو روغتیا خو تاسو ټولو ته بهتره معلومه ده چې موږ ته تقریبا 1400 کاله مخکې خدای پاک په قرآن کریم او احادیثو کې د هغې یادونه کړې ده او تر څنګ یې د اوسني عصر عالمانو ډېر کار ورته کړی ده د صحت بخش ته او روغتیا بخش ته. نو له ټولو څخه مننه کوو. او بل په قرآن کریم کې راغلي دي د بدن د سالم ساتنې په اړه الله تعالی فرمایي د سورة بقرې آیات 115 کې خدای پاک سوی خپل ځانونه په خپل لاسونو له منځه مه وړئ. دا آیات موږ ته دا هدایت کوي چې باید په خپله روغتیا او ځان باندې پام وکړو او له هر هغه څه څخه ډډه وکړو چې زموږ د صحت لپاره زیان رسوي. بیا د سورة الاعراف آیات 31 کې بیا الله پاک سوی وخورئ او وڅښئ او اسراف مه کوئ. په رښتیا الله تعالی اسراف کوونکي نه خوښوي. نو ویران صاحب، د دې څخه مطلب دا ده چې د معتدلې تغذیې او خوراک اهمیت ته اشاره شوې ده چې موږ باید د خوراک پر مهال له خپلې خېټې سره ظلم ونه کړو. خېټه په اصل کې په دریو برخو ویشل شوې ده. یو برخه د تنفس یعنې هوا، یو برخه اوبه، یو برخه غذا ده. موږ باید داسې ونه کړو چې په یو ځل باندې دومره خوراک وکړو چې نه تنفس دپاره ژبه برابر شي او نه د اوبو دپاره. نه، خېټه بلکې په دریو برخو ویشل شوې، باید دریو برخو ته ځای ورکړو. خیر اوسئ. مننه عرفان صاحب چې په موضوع باندې مو رڼا واچوله، کور مو ودان. احساس صاحب، تاسو ته راځو. تاسو راته ووایاست چې روغتیا څه ارزښت لري، څومره مهمه ده. قدرمن ویران صاحب، لومړی سر کې خو موږ تاسو ته ویلې د صفا راډیو ټولو درنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات. خدای دې وکړي ستاسو دغه روانه خپرونه تر پایه پورې راسره تعقیب کړي. نو روغتیا خو موږ که په لنډو کې درته ووایو، لومړی خو د اسلام له نظره چې زموږ ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د صحت او روغتیا په اړه باندې پیلمانې دي. دوه نعمتونه دي چې ډېر خلک په هغه کې زیانمن دي، صحت او روغ وخت. یعنې هغه څوک چې صحتمند وي، په امن کې وي او ورځنۍ غذا ولري، داسې ده لکه ټوله دنیا چې په خپل واک کې وي.
او د روغتیا نړیوال سازمان چې موږ تاسو ته اکثریت معلوم د WHO وایي چې هغه د روغتیا یوازې د ناروغۍ یا معلولیت نشتون نه دی بلکې فزیکي ذهني او ټولنیزې هوساینې لپاره بشپړ حالات دی او لومړي سر کې خو صحیح تغذیه یعنی متعادل او متوازن خوراک د میوو سبزیجاتو او پروتین موادو کارول د چربو او مالګې له مصرف څخه باید انسانان ډډه وکړي په خاصه کې د زموږ په ټولنه کې ځکه چې زموږ ټولنه نسبت د نورو ټولنو پرتله ډیره پاتې ده او دویم منظم ورزش ده یعنی هر انسان چې د لږ تر لږه 10 دقیقې فزیکي فعالیت هغسې د زړه د روغتیا لپاره د کاربو تمریناتو او عضلاتو لپاره وزن پورته کول او یا نور داسې تمرینونه کول چې هغه په ژوند کې ډیر مهم دي هغه باید په ورځني ډول نیم ساعت یا د 1 ساعت لپاره په هره ورځ کې باید ترسره سي او بل کافي خوب د دریم چې موږ تاسو ته ویلي یعنی هر انسان چې د په ورځني ډول باندې په 24 ساعتونو کې له 9 تر 8 ساعتونو باندې پورې باید د منظم خوب وکړي او د خوب لپاره منظم مهالویش او آرامه چاپیریال ورته جوړ کړي د ځان لپاره او په څلورمه برخه کې که درته ووایو د ذهني سکون لپاره اقدامات یعنې څه د ذهني سکون اقدامات لکه مراقبت او ذهني تمرینونه د ذهني فشار کمولو لپاره مثبت فکر کول او ورځني فعالیتونو تنظیمول او پنځم د زیات رسونکو عادتونو مخنیوی یعنی د زیان رسونکو عادتونو مخنیوی په څه معنی باندې د الکولو سګریټو او نور داسې مخدرات موادو لکه اوسني وخت کې چې بدبختانه زموږ په ټولنه کې زیات کارول کیږي او زیات استفاده ترې کیږي د هغو څخه ځان ساتل او د هغو د صحتمند ژوند عادتونه باید انسان په خپل ژوند کې خپل کړي. ډېره مننه احساس صاحب. عرفان صاحب تاسو ته راځو. دا چې تر دې دمه په خپرونه کې موږ د روغتیا په ارزښت یا اهمیت څومره غږېدلي یو نو تقریبا هغه ستاسو لکه ټولې خبرې مثلا له قرآن او له حدیثه وسوي نو اړوند موضوع مثلا د علماو نظریاتو ته راځو آیا د صحت په اړه باندې علما څه نظر لري د نوي عصر علما څه نظر لري؟ مننه جناب یوران صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې د نوي عصر علماو ډیر کار کړی د صحت په اړه نو د نوي عصر د علماو نظریات د صحت د ارزښت په اړه ګڼ اړخونه لري دوی د روغتیا اهمیت نه یوازې په فزیکي ذهني هوساینې کې ویني بلکې د ټولنیز اقتصادي او معنوي پرمختګ لپاره هم حیاتي ګڼي یعنی د اسلامي تعلیماتو په رڼا کې صحت د یو مهم امر په توګه مطرح دی او عصري علما د دې ارزښت په اړه ډېر ټینګار کوي. لومړی کراسو ډاکټر ابراهیم الموساته د بدن د پاکوالي او صحتمندۍ په اړه وایي اسلام د بدن په پاکوالي او صحتمندۍ ټینګار کوي چې دا په خپل وخت کې د فزیکي او ذهني هوساینې لپاره اساس دی دا یو بنسټ دی. دویم کراسو د تغذیې ارزښت ده صحي تغذیه د بدن او ذهن په هوساینه کې مهمه ده هغه په دې اړه د قرآني آیتونو او حدیثونو په ویناګانو سره ملاتړ کوي. دویم ډاکټر محمد راتب النابلسي وایي ډاکټر محمد راتب وایي د اسلامي اخلاق او صحتمند ژوند په اړه زیات بحثونه کوي د بدن حقوق دي مثلا هغه یادوي چې بدن په انسان حق لري او د انسان باید خپل بدن خیال وساتي د دې لپاره چې صحي ژوند طرز مهم دی د صحي ژوند د تیرولو طرز او طریقه ډېره مهمه ده. دویم د نفس او بدن اړیکه ده د ذهن او بدن اړیکه نه یوازې فزیکي او ذهني هوساینه برابروي بلکې معنوي پرمختګ ته هم لاره برابروي. دریم کلاسو ډاکټر یوسف القرضاوي وایي که روغتیا نه وي موږ به له مختلفو فزیکي ذهني او ټولنیزو ستونزو سره مخ شو. روغتیا د ژوند د کیفیت خوښۍ او ټولنیز ښېګڼې لپاره حیاتي اهمیت لري. د صحتمند ژوند لپاره باید د صحي تغذیې منظم ورزش کافي خوب او ذهني سکون ساتلو په هکله جدي هڅې وکړو یعنې که موږ غواړو چې صحتمند واوسېږو د صحي تغذیه منظم ورزش کافي خوب او ذهني سکون لپاره باید موږ جدي هڅې کوشش وکړو. لومړی کلاسو فزیکي ستونزې یعنی فزیکي ستونزې دا دي چې موږ له ناخوالو او ناروغیو سره مخ کېږو. د روغتیا نشتون د مختلفو ناروغیو لکه د زړه ناروغي شکر لوړ فشار او د سرطان مختلف ډولونو لامل ګرځېږي. کمزوري او بېتوانۍ فزیکي کمزوري او بېتوانۍ د ورځنیو فعالیتونو په ترسره کولو کې ستونزې پیدا کوي لکه کار کول زده کړه کول او د کور کارونه کول. که چېرته ته فزیکي توانایي ونه لرې په بدن کې ستا دومره وس او توان نه وي چې ته فزیکي حرکات ترسره کړې د کور کارونه وکړې پوهنتون وایې مکتب وایې دا ونشي کولی نو ته په ژوند کې پرمختګ نشي کولی دا یو لویه ستونزه ده. د ژوند د کیفیت ټیټېدل دي د روغتیایي ستونزو له امله د ژوند کیفیت ټیټېږي چې د خوښۍ او ناراحتۍ کچه هم ورسره کمیږي. دریم راسو د ذهني ناروغۍ ته د روغتیا نشتون د ذهني ناروغیو لکه خفګان اضطراب او ستړیا سبب ګرځېږي. څلورم ذهني کمزورتیا ده
د ذهني روغتیا خرابېدل د حافظې تمرکز او ذهني فعالیتونو کمزورۍ لامل ګرځي. که موږ غواړو چې د علم په ذریعه باندې ځان مخته بوځو او پرمختګ وکړو، د هغې دپاره ښې حافظې ته ضرورت ده. که چېرته موږ ذهني ناروغان وو نو موږ نشو کولی چې د علم په بخش کې پرمختګ وکړو. بل رواني فشار ده. ناروغي او روغتیایي ستونزې د رواني فشار او اضطراب سبب ګرځېږي چې زموږ په ذهني سکون او خوشحالۍ منفي اغېزې کوي. بل چې د ټولنیزې ستونزې دي، اړیکې کمزوري کول. یعنې که موږ مثلا مریضان اوسو، له موږ څخه یو ډول نفرت کوي دا ټولنه، موږ څخه لرې ګرځېږي. دوی دا احساس کوي که چېرته موږ سره یو ځای سو، یعنې ممکن چې موږ ته دا مرض راسي یا د مرض ممکن ساري وي، خو دوی هغه ټولنیزې اړیکې ورڅخه خرابېږي. د روغتیایي ستونزو له امله خلک د ټولنیزو فعالیتونو څخه ځان شاده کوي چې دا د کورنۍ او ملګرو سره اړیکې کمزوري کوي، یعنې هغه خپلوي او دوستانه اړیکې له منځه وړي. مسلکي ژوند غوره کول. روغتیایي ستونزې د کار کولو وړتیا کموي چې دا زموږ مسلکي ژوند او د عوایدو سرچینه اغېزمنوي. مثلا که موږ چېرته مریضان اوسو نو زموږ عواید به ښکاره خبره ده چې کمزوري وي، ځکه چې موږ فزیکي توانایي ونه لرو، ذهني توانایي ونه لرو، د بدن حرکات مو کمزوري، موږ نشو کولی چې کمپیوټر ته کښېنو، بیلچه او کلنګ وکارو او یا روزانې ته لاړ شو پیسې وګټو. نو دا بهتره معلومه ده چې موږ نشو کولی چې کار وکړو، چې کار ونه کړو نو عواید لاسته نه راځي. بل مالي ستونزې. د روغتیایي ستونزو درملنه لګښتونه غواړي چې دا د مالي مشکلات سبب ګرځي. مثلا یو انسان د مریض د ډېر د هغه وس نه کېږي چې د ځان ته منظمه دوا واخلي، نو دا یو ډول مشکل ده، مالي ستونزه ده، نشي کولی چې دا مشکل حل کړي باندې. خیر اوسې. ډېره مننه. احساس صاحب تاسو ته راګرځو، صحت څنګه ساتلی شو؟ تاسو خپل نظر. ویران صاحب لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، یعنې د خپل صحت د ساتلو لپاره باید موږ او تاسو په خپل ژوند کې متوازن خواړه او منظم ورزش، کافي خوب، ذهني سکون او د هغې د ساتلو لپاره باید لازم ګامونه واخیستل شي. یعنې مطالعه هم د انسان په ذهن باندې ډېر مثبت تاثیر لرلی شي. او بل د روغتیا پاملرنه نه یوازې ستاسو د فزیکي او ذهني هوساینې لامل ګرځي، بلکې ستاسو د کیفیت د لوړولو کې ډېر مهم او ستر مثبت رول لوبوي. اول خو صحي تغذیه، یعنې صحي تغذیه په څه معنی باندې په اوسني وخت کې که موږ او تاسو سوچ ورته وکړو، متوازن خواړه په خپل خوراک کې میوې، سبزیجات او هغه پروټینونه چې د انسان لپاره د ذهن په هغه کې د روغتیا په برخه کې ډېر مثبت تاثیرات لرلی شي، لکه صحي غوړي او د غلو موادو شامل دي. یعنې اوسني وخت کې موږ او تاسو په داسې د هوا ورځ تر بلې په ګرمېدا ده، یا هم په اکثریاتو ځایونو کې هوا ورځ تر بلې باندې په ګرمېدا ده، اقلیمي بدلون راغلی دی. یعنې د هغو لپاره د انسان د بدن لپاره زما په نظر باندې تر ټولو په هره ورځ کې باید انسان لږ تر لږه 8 ګیلاسه یا که څه کم تر 2 لیټرو پورې باید اوبه وڅښي. او بل موږ او تاسې لکه څرنګه چې مخته کې د عرفان صاحب په یادونه باندې د چربو یعنې درو او مالګو د هغو محدودول، یعنې هغه باید کم په ورځني ډول باندې وخوړل، ځکه هغه د روغتیا لپاره ډېر منفي تاثیرات لري، ځکه کم استعمال یې هم یو څه منفي تاثیرات لرلی شي او زیات هغه هم یو څه تاثیرات لرلی شي. مساویانه ډول باندې باید وخوړل شي. او دا توکي په زیات مقدار کې استعمالول د ناروغیو خطر زیاتوي. یعنی د ناروغیو د مخنیوي لپاره باید منظم روغتیایي چیکاپ معنی یعنی هر انسان چې دا باید په کلني ډول یا په میاشتني ډول یا هم د څو میاشتو په هغه کې خپل ځان د چیک لپاره یو محدود یا داسې متخصص ډاکټر ته ورسي او د هغه سره مشوره وکړي. یعنی په اوسني ډول هر کال د ډاکټر سره باید مشوره وکړي او منظم روغتیایي چیکاپ ترسره شي. یعنی هغه په څه معنی باندې د واکسینو تطبیق دی، اړین واکسینونو تطبیق کړي تر څو پورې د ناروغیو څخه مخنیوی وشي. د لاسونو مینځل هم په روغتیا کې ډیر زیات ستر رول لوبوي او خپل لاسونه منظم په صابون او اوبو باندې ومینځئ، یعنې تر څو پورې د میکروبونو څخه یې مخنیوی وشي. او بل د ذهني فعالیتونو هڅول د انسان لپاره په روغتیایي کې څومره مهم دي. ذهني تمرینات یعنې لکه څرنګه چې ما مخته ویلې دي، کتابونو لوستل او نوي مهارتونو زده کول ستاسو لپاره په ذهن کې یعنې په ورځني ډول یا په هفتهوار ډول باندې باید هر انسان په اونۍ کې یو ځل د بازار لور ته لاړ شي. هم د دې څه نه را په دې خوا باندې لکه داسې نورو خوندور تفریحي ځایونو ته لاړ شي او د ذهني د ارامتیا لپاره یعنې د ذهني ارامتیا لپاره د خوښې فعالیتونه ترسره کول لکه تلاوت او نظمونه اورېدل او داسې د خوښې سونګونه اورېدل، نقاشي یا هر هغه څه چې تاسو ته ذهني سکون درکوي باید په ژوند کې زیات عملي شي. خیر اوسئ. ښکاره موضوع ده لکه په
صحت باندې تر ټولو ډېر تاثیر طبیعت کوي. بالکل. نو ډېره مننه. ښې موضوع ته مو اشاره وکړه. عرفان صاحب تاسو ته مخ اړوو. روغتیا د یوې ټولنې په زده کړو، علم، پوهه او د هغې ټولنې په پیشرفت څومره تاثیر لرلی شي؟ یوه سالمه روغتیا او یوه غیر سالمه روغتیا. مننه جناب یوران صاحب. موږ ټولو ته بهتره معلومه ده چې صحت د ژوند د پرمختګ یو لامل کیږي. نو که روغتیا نه وي، روغتیا د تعلیم او زده کړې په بریالیتوب کې حیاتي رول لري. مهرباني. مننه ویران صاحب. صحت خو ټولو ته بهتره معلومه ده چې صحت د انسان په ژوند کې د ښه ژوند د کیفیت، ذهني سکون او ټولنیزو اړیکو لپاره حیاتي رول لري. د صحتمند ژوند طرز نه یوازې د ناروغیو مخنیوی کوي، بلکې د انسان تولیدیت، خوښي او د ټولنیز ژوند کیفیت هم لوړوي. د قرآن او حدیثونو له نظره هم د صحت ساتل یو مهم امر دی چې په دې اړه ګڼ شمېر ارشادات موجود دي. د قرآن وینا ده د النساء سورت کې یویم آیت کې الله جل جلاله فرمایي: ای مؤمنانو خپل ځانونه هوښیار وساتئ او خپل احتیاط وکړئ. په بل ځای کې یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: مسواک وهل د خولې پاکي او د رب رضا ده. د دې مطلب څه ده؟ مطلب دا ده چې هر ناروغي د درمل شته. کله چې درمل د ناروغۍ سره برابر شي، نو د الله په امر سره شفا مومي. روغتیا په اسلامي شریعت کې یو مهم امر دی. د اسلام احکام د روغتیا ساتنې لپاره ګڼ شمېر تدابیر او لارښوونې وړاندې کړي دي. د صحت او عبادت اړیکه، یعنې که موږ ګورو مثلا یو کس د صحت لري، هغه کولی شي د الله پاک بهترینه عبادت وکړي. یو کس د هغه صحت نه لري، هغه نشي کولی چې هغه عبادت وکړي د الله پاک. او تر ټولو بهترینه عبادت همغه ده چې په ځوانۍ کېږي، ځکه په ځوانۍ کې بهتره خبر د انسان صحتمند وي. نو صحتمند ژوند د عبادت لپاره مهم دی، ځکه چې صحتمند انسان بهتر عبادت او ښه عملونه ترسره کولی شي. ډاکټر عدنان ابراهیم څه وایي؟ ذهني صحت او دین. هغه وایي چې د دیني ارزښتونو پیروي د ذهني سکون او خوشحالۍ لپاره مهمه ده. د ژوند طرز او صحي اصول. صحي ژوند طرز چې د اسلام او عصري طب له نظره دي، د اوږد ژوند او فزیکي هوساینې لپاره مهم دي. مننه. عرفان صاحب په دغه موضوع کې لږ نور هم پاتې کېږم. نوې نړۍ یا پرمختللې نړۍ او زموږ تعلیمي سویه، صحیح؟ آیا تاسو مثلا په دې کې صحت رول راته ښوولی شئ چې صحت رول لري زموږ تعلیمي سویه که وګورئ او د نوې پرمختللې نړۍ سویه که وګورئ؟ و بهتره خبره ده ویران صاحب. نور نړۍ ډېره پرمختللې ده، د هغوی صحي بخش بهي حد ته رسېدلی ده. که درته ووایم چې په هند کې د طب بخش یا د صحت بخش بهي اوج ته رسېدلی ده. نو نورې نړۍ کې څېړنې پرې روانې دي. نو که چېرته یو شاګرد یا محصل صحتمند وي، ده ته په وخت سره د صحت یا د خپل د بدن د چیک اپ وکړي، د خپل ځان معلوم کړي چې آیا ماته کوم خطر شته یا نشته د مرستیا، او یا د چاپېریال ډېره مهمه اغېزه لري په انسان باندې. د هغه چاپېریالونه، محیطونه ډېر منظم دي، برابر دي. که د افغانستان چاپېریال وګورو، دا کې ګردونه دي، دوړې دي، او د مرضونو د انتقال ښه ذریعه کېدلی شي په افغانستان کې. دلته میکروبونه بیخي حد ته رسېدلي دي، او دلته د طب بخش که ووایي بیخي ډېر شاته پاتې ده. وجه علت یې دا ده چې هېواد مو تقریبا 40 کاله جنګونو ځپلی ده. دې ته یې نه پرېښي چې موږ د تعلیم په بخش کې یا د صحت په بخش کې پرمختګ وکړو. اوس الحمدلله انشاءالله امن ده. کوشش به کوو او هدف هم دا ده چې د ټولنې ته خدمت وکړو، د صحت په بخش کې که نور بخښنه کوي. بلکل. زموږ لکه له ډېرو میاشتو یا کلونو رادېخوا همدغه په ولس، چارواکو، مسؤلو او حتی د ټولنې په هر غړي باندې غږ ده چې له دې شته موقع په استفادې الحمدلله امنیت ده، ورورولي ده، جوړوالی ده، له یو بل سره مثلا لاس په لاس شي او هغه ستونزې چې ټولنه اوس ورسره مخ ده له منځه یوسي. مننه. راځو احساس صاحب ستاسو خواته. احساس صاحب، ورزش یا سپورت یا په عامه اصطلاح تمرینات دا یو مهم عمل دی د صحت لپاره، خو په تړاو باندې که تاسو یو څه رڼا راته پرې واچوئ. ډېره مننه قدرمن ویران صاحب. لکه مشر تاسو اکثره معلومه ده چې د انسان د بدن لپاره ورزش څومره مهم ده. یعنې د انسان د بدن لپاره ورزش یو مهم او حیاتي عناصر ده چې د هغو مختلفې فزیکي او ذهني عاطفو په ګټو ترسره کولو سره تړاو لري. یعنې که موږ تاسو ورته وګورو په نننۍ نړۍ کې د یغو فزیکي ګټې چې د وزن کنټرول کې مهم رول لوبوي. یعنې منظم ورزش چې د هغه د کالوریو سوخت کې مرسته کوي. او بل
د اضافي وزن مخنیوي لپاره ګټور ده. یعنې اوسني وخت کې که موږ او تاسو په خپله ټولنو ته ځیر سو، هغه ډېر وزندار خو هغه چې د خپل عمر د ځواني مطابق وزن ته راسي، هغه د لوړو او جګو فشارونو او یا هم د شکر او نورو ناروغیو شاهدان نو هغه چې کوم دی د انسان د بدن لپاره چې ورزش که اوس وګورو د زړه او د رګونو د روغتیا لپاره، یعنې ورزش چې دا د زړه د فعالیت د لوړولو، د وینې د جریان د ښه کولو او همداسې د لوړ فشار کې مخنیوی کوي. یعنې په اوسني وخت کې که ورته وګورو بدبختانه زموږ په ټولنه کې همدغه ناروغۍ وي، ورځ تر بلې په زیاتېدا باندې یو لوی علت به یې همدغه وي چې ورزش نه کوي او ورسره په څنګ کې سپورټ نه تعقیبوي، خپله سپورټ نه کوي. یعنې تر ټولو منظم وخت یې د مازدیګر او د سهار په ټیم کې باید هر انسان لکه مونږ چې مخته ویلې 1 ساعت نه تر 40 دقیقو پورې، هم کم تر کمه پورې تر نیم ساعت پورې باید انسان په ورځني ډول باندې ورزش وکړي. یعنې که د هاضمې په سیستم کې ورته وګورو، ورزش د هاضمې د فعالیت ښه کوي او د قبضیت او داسې نورو ناروغۍ او د نور صحت لپاره ډېر یو منظم سیستم رامنځته کولی شي. او دوهم که موږ درته ووایو ذهني او عاطفي ګټې هم لري. یعنې که ویران صاحب لکه څنګه چې موږ مخکې درته ویلې د ذهني صحت د ښه والي لپاره ورزش د اندروپین، یعنې اندروپین په معنا د خوشحالي ده، د هغه هورمون کې په تولید هغه د خوشحالي هورمون د تولید لوړوي، یعنې د خفګان او اضطراب په کمولو کې مرسته کوي. او بل د تمرکز او ذهني وضاحت د ښه والي لپاره ورزش د مغز د فعالیت لوړوي چې په دې سره تمرکز او یادښت پیاوړي کولو کې مرسته کوي. او لکه مخکې چې موږ ویلې بل منظم خوب ده، یعنې د خوب په کولو کې هم ورزش ستر رول لوبوي، د خوب کیفیت ښه کوي او د خوب د مشکلاتو کموالي کې مرسته کوي. او بل معافیت تقویه سیستم رامنځته کوي، یعنې ورزش د معافیت سیستم تقویه کوي، مختلفو ناروغیو لکه انکشافونو مخنیوي لپاره ډېر ګټور ده. بل اجتماعي او ټولنیزې ګټې هم لري. د ټولنیزو اړیکو جوړول، ورزش کولو په وخت کې د نورو خلکو سره اړیکې جوړېږي، لکه ملګرتیا او همکارۍ احساس. هغه کس به په یو ډول د خوشحالۍ احساس کوي. نو ورزش چې دا د انسان لپاره په ورځني ډول باندې ډېر مهم ده. هر انسان چې دا باید لکه موږ څرنګه چې مخته ویلې تر نیم ساعت او تر 1 ساعت پورې خو د هر انسان لپاره ورزش چې دا مهم ده. خیر اوسې. مخکې یو موضوع باندې عرفان صاحب یو څه اشاره وکړه، د ورزش اړوند یو څه زه اضافه کول غواړم. مثلا ورزش تر ټولو مهم یا هغه عمومي د لویه ګټه چې ده په ټولنه کې د مخدره موادو مخنیوی ده. کنه کله چې ورزش یو مثلا را اضافه کیږي هغه توکي کمیږي، او کله چې هغه توکي کمیږي صحتمندي زیاتیږي، او صحتمندي زیاتیږي بالاخره موږ یو فوق العاده ټولنه لرو. مننه کوم. عرفان صاحب تاسو ته راځو. صحت یا سالم صحت مثلا د انسان لپاره په عمومي ډول کومې ګټې لري؟ مننه احساس صاحب کور مودان. عرفان صاحب تاسو ته راځو. خواړه د انسان لپاره څومره ګټور دي یا باید په کوم کیفیت خواړه وخوړل شي؟ مننه جناب ویران صاحب. د انسان د بدن لپاره خواړه ډېر اهمیت لري. د انسان د بدن لپاره لاندې خواړه ډېر ګټور دي. تاسو ته به یو څو خواړو یادونه به تاسو ته وکړم. لومړی چې دا د زیتون غوړي دي. زیتون غوړي د زړه د روغتیا لپاره ډېر ګټور دي. مثلا که یو څوک د زړه ناروغي لري، هغه باید د زیتون غوړي څخه استفاده وکړي او استعمال یې کړي. مغزیات او تخمونه دي، یعنې که یو څوک ذهني کمزوری وي یا مثلا بدني کمزوري، هغه کولی شي له بادام، چهارمغز او پستې څخه استفاده وکړي. او تر څنګ همدغه چهارمغز او بادام پسته پروټین، فایبر او صحي ګټې لري. یعنې په دې کې یو ډول غوړي دي چې هغه د انسان لپاره پروټین برابروي او فایبر برابروي. او بل لاسو د اوبو اهمیت ته راسو. اوبه د بدن هایدریت ساتلو د ټولنیزو سیستمونو د ښه فعالیت لپاره ډېرې مهمې دي. یعنی عبدالسلام احساس صاحب مخکې یادونه وکړه چې په ورځ کې باید موږ تقریبا له 1 لیټر نیول تر 2 لیټر پورې اوبه استعمال کړو. حتی په ځینو ځایونو کې راغلي چې تر 4 او 5 لیټر پورې باید په ورځ کې استعمال شي. نو په اوسنۍ شرایطو کې تاسو ته بهتره معلومه چې ګرمي بیخي حد ته رسېدلې، تقریبا 45 او 48 درجو کې ده. نو اوبو ته د انسان بدن ډېر ضرورت لري، باید اوبه زیات استعمال شي. بل راځو د خوړو برخې ته.
دا خواړه نه یوازې بدن ته اړین مواد رسوي بلکې د مختلفو ناروغیو د مخنیوي او عمومي روغتیا ساتلو لپاره هم ګټور دي. په ورځنیو خوړو کې د ځینو خوړو شاملول کولی شي د انسان روغتیا او بدن لپاره فعالیتونه ترسره کړي. مثلا که موږ غواړو چې خواړه وخورو، لومړی باید د خوړو پوره تحقیق وکړو تر څو پورې دا خواړه د موږ د صحت لپاره ګټور دي که په زیان دي. او د خوړو پاکوالی ډېر مهم ده چې کوم خواړه موږ خورو باید هغه پاک او منظم وي. او د دې مختلفو خوړو د شاملولو لپاره تاسو کولی شئ چې د یو متوازن او صحتمند رژیم جوړ کړئ چې د بدن د اړتیاو پوره کولو او د مختلفو ناروغیو مخنیوي لپاره ګټور دي. صحتمند خواړه نه یوازې د فزیکي روغتیا لپاره مهم دي بلکې د ذهني او عاطفي روغتیا لپاره هم اړین دي. ډېره مننه. موږ عرفان صاحب په تېرو ورځو کې په یوه څېړنه باندې کار کوو او په هغه څېړنه کې زموږ موضوع د پکتیکا ډیله ولسوالي وه. چون ډیله ولسوالي پاکې اوبه نه لري، د هغوی د اوبو خوند تریو ده. نو هغه د څېړنې له مخې دغه یو څه موږ ته په لاس راغلل چې که چېرته یو څوک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري 80% ناروغۍ د اوبو له امله رامنځته کېږي. نو چون لکه زموږ ټولنه کې هغه امکانات ډېر نشته، د امکاناتو یو څه کمښت ده، نو طبعا ټول خلک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. خو کم از کم که د خلک د اوبو جوش کول او ترڅنګ مثلا هغه اوبو په یوه صافي باندې فلټر کول هم ممکن د دوی د روغتیا د ساتلو لپاره یو ډول نه یو ډول مرسته ورسره وکړي. احساس صاحب تاسو ته راګرځو، تاسو په دې راته وغږېږئ چې ماشومان څنګه ساتلی سو له ناروغیو یا د ماشومانو د صحت د ساتلو لپاره څوک مسؤل دي او څنګه یې باید وساتي؟ د ماشومانو باید څنګه له ناروغیو څخه وساتل سي، یعنې د هغو لپاره د واکسین چې دا په میاشتني ډول یا هم د خپل ماشوم د پیدایښت سره سم باید د واکسین سي. یعنې موږ ټولنه بدبختانه ځینې داسې ټولنې شته یا هم داسې کورنۍ شته په همدې ټولنه کې شته دي چې هغه د واکسینو سره ډېر خلاف دي، ځکه هغه د خپل ماشوم سره ظلم کوي، هغه د خپل ماشوم د راتلونکي لپاره ظلم ده. یعنې باید واکسین سي او په څرنګه د انسان د پیدایښت سره سم هر ماشوم باید د واکسین سي. یعنې د ماشوم لپاره د معافیت لپاره د واکسینونو د ماشوم لپاره د ماپی او د هغه د معافیت لپاره واکسینونه ضروري دي. یعنې د وخت په وخت د واکسینونو ترلاسه کول د مختلفو ناروغیو په مخنیوي کې مرسته کوي. او بل د ماشومانو لپاره صحي غذا ده، یعنې متوازن رژیم سره، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلې د میوو، سبزیجاتو، پروټینونو او داسې نورو میوه‌جاتو لپاره د هغه د ماشومانو په معافیت کې صحیح کوي او رول لوبولی شي. او بل ښه صحت ساتنه ده، یعنې د ماشوم ته د لاسونو منظم مینځل او د هغو پاک ساتل هم د ماشوم په روزنه کې ډېر مهم او ستر رول لوبوي. او د هغو لپاره بیا جسمانه فعالیتونو تشویق ده، یعنې فزیکي فعالیتونه که لوبې، ورزش او فعال پاتې کېدل. یعنې ماشوم باید داسې ښې خبرې ورسره تهدید نه سي او داسې نور ماشوم لپاره باید د لوبو سامان او داسې نور په منظم چاپېریال کې باید د خپل ماشوم د ورځني چارې او داسې په لوبو باندې بوخت وساتل سي. او بل منظم طبي چیکاف ده، یعنې د ماشومانو لپاره منظم طبي معاینات ترسره کړي تر څو پورې د روغتیایي حالات یې ښه وساتل سي او په وخت سره هر ډول ناروغۍ یې تشخیص سي. او بل چې دا د تر ټولو یې مهم چې دا ما په نظر باندې د هغه د ماشومتوب په وخت کې باید د خوب او ارامتیا ډاډمنتیا لپاره باید څومره کار وکړل سي. یعنې مناسب خوب د ماشوم ته د مناسب خوب چاپېریال برابرول تر څو د هغوی د ودې او پرمختګ لپاره مناسب خوب وکړي. بل د هغه د استراحت وختونه، یعنې ماشومانو ته د استراحت او ارام وختونه ورکړي تر څو هغوی د ذهني او جسماني فشار څخه خلاص سي. او بل د صحي چاپېریال رامنځته کول، لکه څرنګه چې مخته ویلې پاکیزګي، یعنې هغه په دې معنا چې د کور او د چاپېریال پاک ساتل او د هغو له زهرجنو موادو څخه او داسې نورو ابس موادو څخه لرې ساتل د ناروغۍ د مخنیوي کې ډېره مرسته کوي. او بل هوا ته لاسرسی برابرول، یعنې ماشومانو ته د تازه او پاکې هوا لپاره مناسب چاپېریال برابرول، لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلې. او بل د ماشوم له ژوند سره همداسې مخ ته
د تعلیم او پوهاوي په اړه باندې د ناروغیو په اړه پوهاوی ماشومانو ته د ناروغۍ او د هغه د مخنیوي لپاره معلومات ورکړي تر څو پورې هغه پوه شي چې څنګه ځانونه وساتو. د روغتیا په برخه کې د بل د خوړو د انتخاب په اړه پوهاوی باید ورته وشي، څرنګه ماشومان د صحي خوړو د انتخاب او غیر صحي خوړو د خطرونو په اړه باندې خپل زده کړې حاصلې کړي. او بل ذهني او عاطفي ملاتړ دی، یعنې عاطفي ملاتړ په دې معنا چې ماشومانو ته عاطفي ملاتړ برابرول د هغه ذهني روغتیا لپاره مهم دي. په هغې کې د اعتماد او مثبت احساساتو رامنځته کول د ناروغیو د مخنیوي کې مرسته کوي. خیر صاحب، احساس کور مودان د ماشوم او مور د مړینې کچه هغه وخت په لوړېدا سي کله چې زموږ په سیمو کې له واکسینو څخه یو څوک ډډه وکړي، انکار وکړي. نو تاسو یو ډېر ښې موضوع ته اشاره وکړه. خدای دې وکړي چې خلکو ستاسو خبرې اورېدلې وي او دوی له دې وروسته د خپلو ماشومانو د صحت ساتلو او د یوې سالمې ټولنې د راتلونکي لپاره د ماشومانو د صحت خیال وساتي. کور مودان عرفان صاحب، د خپرونې وروستیو شیبو ته رسېږو. تاسو که راته ووایاستئ چې د خلکو لپاره څه یو ډول لکه وړاندیز کولی سئ یا کوم نظر ورکولی سئ، یا مسؤل چې په دې برخه کې څه غواړئ چې د صحت د ساتلو په موخه څه وکړي؟ مننه جناب عمران صاحب. ښه خبردار د احساس صاحب د خبرې په تایید سره د واکسین د موضوع ته ډېره ښه اشاره وکوله. زموږ په ټولنه کې عامه پوهاوی نشته. زیاتره وګړي خصوصا د پولیو د واکسین سره تضاد لري. یعنی په ټوله کې که زه ووایم دا واکسین چې دا ډېر مفید ده د ټولنې لپاره. مثلا که چېرته یو ماشوم فلج شي، د هغه د فلج د وجې د دوی کورنۍ ټوله ورسره په یو ډول تکلیف کې وي، نو له ټولو کورنۍ څخه دا هیله ده چې د پولیو واکسین نه بلکې د نور واکسینونه مو کوئ تر څو تاسو ماشومان صحتمن او د عافیت ولري. نو که هیله مو یاده کړم د ټولنې ټولو وګړو نه مو هیله دا ده چې د ځان او د خپلې کورنۍ د حفظ الصحې پاملرنه باید وکړي تر څو نور وګړي له ساري ناروغیو څخه وساتل شي. او له ډاکټرانو څخه هم بالخصوص په وروستیو کې دا هیله او امید ده چې تاسو ته مریضان راځي او مریضان هغه وګړي دي چې د هغو بدن سالم نه وي، د هغو اخلاقي توازن هم صحیح نه وي. نو له ټولو ډاکټرانو څخه مو هیله او امید دا ده چې له مریضانو یا مریضو وګړو سره په ښه رویه سره خبرې وشي او د هغوی هغه مرض تشخیص شي او ښه دوا ورکړل شي. او بل بهتره خبر به دا وي زموږ د ټولنې وګړي ټول غریب دي، فقیر دي. نو له ډاکټرانو څخه هیله امید دا ده چې په تداوی او ادویه موادو کې یا دواو کې د دوی مالي لګښت په نظر کې ونیسي تر څو دا دواوې په ارزان شکل دوی ته ورکړل شي. قدرمن عرفان الله عرفان او عبدالسلام احساس صاحب، له تاسو دواړو نه ډېره زیاته مننه کوو چې راغلئ زموږ د دغې اونۍ په ګردي میز کې برخه واخیسته. ډېره مننه قدرمن ویران صاحب چې موږ ته مو د سپا راډیو کې د ګردي میز خپرونه کې وخت راکړی. لومړی خو تاسو ته او بیا تاسو ټولو کارمندانو ته او سره په څنګ کې ټولو اورېدونکو څخه یوه نړۍ مننه چې زموږ خپرونه یې تر پایه راسره تعقیب. خیر اوسئ. د خدای په امان. د سفا راډیو ډېرو خوږو اورېدونکو، زموږ د دې اونۍ ګردی میز چې د روغتیا او صحت په موضوع باندې مو خبرې درلودې پای ته ورسېد. تر بیا او بلې خپرونې چې زه راځم ستاسو کوربتوب کوم. ښه وخت. د خدای په امان. د اونۍ ګردی میز د سفا راډیو ونیزه سیاسي او معلوماتي خپرونه. دا خپرونه هر چهارشنبه د غرمې مهال له سفا راډیو څخه اورېدلی شئ.